دی حقدار دی. اوس به د واده چپه وهلی اوس درته یاران درځي که نه درځي. یو احساس د خپل وطن دی یو مینه شته ګلابه که د ژوند د مزل لارې څو جوړې دي ژوندی څنګه باچا خان بابا دې ومنه پنجه شو خيار مې کړی او تا وی چې پرېږده لر او بر پښتون خپلو کې وران وي افسوس د بیدارۍ کیسه ما وکړه تا ونه کړه. ښه ملګرو سلام ډېره مینه او احترام دا شاه زلمي او یا ځوانان او بوډاګان منځ کې بوډا ولاړ دی. اول خو راځو دغه د خوشحالۍ موقع ده نو راځئ څه تپوسونه ترې کوو د ټولو اول خو ټولو ته په جمع سلام او هرکلې. ښه ته راته ووایه واده دې وشو نقل لارې دی دا یې څوم واده دی؟ یاره دا په دریو کې اول دی څو بچي دي دي بچي د خدای دوه راکړي دریو نه. ښه دا دې ته دعا وکړئ دا ډېر ښه سړی و او دغه و نه نو بس د دې نه بعد چې د دې کم ژوند دی داسې خلکو باندې زما زړه ډېر زیات درد کوي ځکه چې دا د دغه رحم قابلي او خدای دې وکړي چې را روان دا چې کوم سفر دی ډېر ګران سفر دی یقینا او تاسو ته به پته لګېدلي سفر ځکه ګران دی چې موږ دا سوچ کوو چې دا غریب هم په دې عذاب اخلي. سفر هر یو ګران وي سفر آسان دا سفر ډېر ګران. بهرحال ځوان کله یار روان چې دا کوم زمونږ په شانې سنګل مخلوق دی دې له به څه پیغام ورکوئ؟ نو زه یم چې اول خو لکه زما انکار کوئ نه یې کوئ ځان په غم ماړوئ خو که بیا مو څوک نه پرېږدي کور کې بس دی یې کوئ. تا باندې بره نه پریشر و او پریشر ډېر په خپل هم دونه ښه سړی نه وي ستا خپل هم زړه ډېر زیات کېدو. بهرحال ملګرو دا خو د دې د خوشحالۍ موقع وه او د دې سره سره بیا ډېر زیات خوندور ملګري دوستان دې راغوښتي وو نو د دې سره تاسو اندازه به وشي را دې خوښې نه دې بار کو سړیا تا دې څنګه بار کو هغه دغه خبره ته نه ماینس کړي. ښه د ټولو اول خو هرکلی درته وایم ستړي مه شي خوشحالۍ موقع کې راته یو څو شعرونه ووایه. شعرونه ژوند خو نشته خو لالیا څو خبرې دي ژوندی یم ژوند خو نشته خو لالیا څو خبرې دي ژوندی یم د وطن یو څو سازونه څو سندرې دي ژوندی یم او یو احساس د خپل وطن دی یو مینه شته ګلابه یو احساس د خپل وطن دی یو مینه شته ګلابه که د ژوند د مزل لارې څو جوړې دي ژوندی یم. او ظهیر صاحب څه مرګونې خاموشي ده خپل اواز مې بیرته اورم څه مرګونې خاموشي ده خپل اواز مې بیرته اورم خپل غږونه مې لالیا هم ډبرې دي ژوندی یم. او اباسین ستا اوبو ته زه خوشحاله شم خو ولې اباسین ستا اوبو ته زه خوشحاله شم خو ولې دا زما د وطن دشتې تندغرې دي ژوندی یم. ستا د لاسه په عذاب یم د ناهیلې ژوند ازاره الوت له زوره وتې ستا وزرې دي ژوندی یم. ډېره زیاته مننه ډېر خوندور لیکل کوي. بهرحال راځو خنډ نه جوړېږم ټول ول خو ظاهر صاحب هرکلې ستړي مه شئ او خوشحاله وي درته. ډېره زیاته مننه عثمان شکور صاحب ستا ګوره زما ستا لیدل ارمانو لیدلی مې ډېرې خو په زړه ته لار وي. او دویمه بلال سکندري روډ ته دې ډېر مبارک وي. یقینا چې بختور په دې دی چې ملکنډ باجوړ کوهاټ نو ټوله پښتونخوا راغلې ده نن د واده ته په دومره مصروف حالاتو کې تا ته دومره ملګري راغلي بختور سړی زموږ طرف نه مبارکي قبوله کړه. او شعرونه اورې که نه اورې راغلي شعرونه او شعرونه بلک دغه شو هغه بلک وروسته پور ټپایز راته ولو او دا د دې سړي اول نه راته ویل چې موږ به ترې ټپایز یو ټپایز به چې پښتنه خاوره مې د تنده که د شالکوټ که د هلمند سوات مې پټکې تیرا لمنده زما پښتو زما څرمنده نورې ژبې د لباس په شانتي دا شټپه د سکندري صاحب ته ډالۍ وي چې د کور غمونه مې مازغه خوري د وطن غم مې بیخي زړه خوري بلا راغلي پښتانه خوري او هندوان د غواو غوښې نه خوري مسلمانان د خپل ورونو غوښې خوري او یارانه تاو د امن شپول کوي یا مې په بل چا خرڅ په تول کوي کونډه یم غم را سره ګول کوي او ماله پردي بچي را ټول کوي زه پرې د خپلو بچو مینه ماتوم او نه دی په ځان که څوک یې پرېږدي راوړي ګلان که څوک یې پرېږدي دی مې ارمان
څوک یې پرېږدي او راځي جهنان که څوک یې پرېږدي دا ظالمان خو پې منګولې لګوي. ډېر خوندور دی، ډېر مزېدار دی. مننه. زما خپله نښه یوسه د ګلاب ګله نښه یوسه زه تر کابله نښه یوسه او د لاس مې بله نښه یوسه دسمال مې مه وړه زه پرې اوښکې پاک. ډېر خوندور دی. نه اوس راته هغه غزل ووایه، هغه څه شی دی؟ ارمان درځي که نه؟ ارمان درځي که نه ډېر زیات مشهور شوی و. نه د دې خلک ډېر زیات فرمایش کوي او اکثر خلک هغه ګیلمن پښتین ویلی خو دا د دې کمالات دي. دا خلکو ته ډالۍ که ملګرو. مننه ټولو ملګرو، مشه ستاسو د ملګرو په اجازه ما پسې ارمان درځي که نه درځي، څه ناڅه خفګان درځي که نه درځي، او ای استاذ حال د وطن څنګه دی؟ سکول ته ماشومان درځي که نه درځي، او اوس خو د غربت چپو وهلی. دا شعر د تا ته ډالۍ شي که ته ته دې ډالۍ شي؟ دې ته ووایه، دی حقدار دی. اوس خو د واده چپو وهلی، اوس درته یاران درځي که نه درځي. ای د پښتنو قاتله ووایه قبر ته ماران درځي که نه درځي، هسې نه چې ځان دې ملا کړی وي ټکي د قرآن درځي که نه درځي. او په محلونو کې ودو خلکو څاڅکي د باران درځي که نه درځي. او ای د علم جشن څه احوال راکا نن سبا هندوان درځي که نه درځي. او ظلم به ظاهره په خپل ځان نه کړي قدر د خپل ځان درځي که نه درځي. د ښار د بربادۍ کیسه ما وکړه تا و نه کړه، د ستړې زندګۍ کیسه ما وکړه تا و نه کړه، او ته ټول عمر همدغسې بس ټیټې سترګې ګرځه د کام د ازادۍ کیسه ما وکړه تا و نه کړه. او تا وی چې پرېږده لر او بر پښتون خپلو کې وران وي، افسوس د بیدارۍ کیسه ما وکړه تا و نه کړه. او په دې کې د عثمان شکوره په دې کې د هم چلو کړو افسوس 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 د زړه د بیمارۍ کیسه ما وکړه تا و نه کړه. او مننه چې ما باندې څه تېرو او په تا باندې څه تېر دي، زمونږ د جدایۍ کیسه ما وکړه تا و نه کړه. او که څه هم زه ظاهر یم له تا څخه خفه یار، خو بیا هم د یارۍ کیسه ما وکړه تا و نه کړه. ډېره زیاته مننه ملګرو. یقینا چې تاسو له به ډېره زیاته مزه درکړې ځکه چې هغه الفاظ یا هغه کم توري چې دی وکارول په شاعرۍ کې. راځو هادي څه به وایو دې سړي حوالې سره راته نن خبرو وکړه، خپل خیالات اظهار وکړه. څوک چې دی د ادب خلک دي، ادب په شعر پوهېږي، موږ دغه نه یو دغه سره دومره تعلق نشته. خیر ته پکې بېادبي وو، بلال له موږ مبارکي ورکړو د زړه نه. مبارکي. څه به وایې د دې ژوند په حوالې سره مخکې ژوند څه ګورې؟ دا ژوند بلال انشاءالله دا دواړه هوښیار سړی دی او امید ساتو چې ملګری به هوښیاري ژوند به ډېر په ښه طریقې سره دې دواړه تېر کړي. هغه وایي که نه هوښیاره مرغۍ نه ګېرېږي، خو چې کله ګېري نو ګېره شي نو هغه داسې ګېري لکه دا. بهرحال تاسو د دې نه به هم خپل تاثرات سجاده څه ویل غواړې؟ دغه سړی راګیر شو، سړی رانه ګیر شو. څه خو نه وایو خو د بلال د واده موقع ده، نو بلال جان ته مبارکي وایو. ډېر زیاته خدای دې وکړي چې باقي ژوند دې خوشبخته وي. امین امین. او کامیاب او روښانه ژوند ورته وغواړو. امین. ډېره زیاته مننه خاپیر صاحب. څه به ویل غواړې؟ مننه الله خوشحاله که. اول خو بلال صاحب ته د واده ډېر مبارک او بختور شي او الله دې وکړي چې را روان ژوند دی د خوشحالو نه ډېر. امین امین. څه شعرونه به درته ووایم چې ارشاد دلته کې حق خبره نه کوي څوک، دلته کې حق خبره نه کوي څوک، دلته د هر سړي ضمیر مړ دی او زما پښتون په پښتون ننګ نه کوي، زما پښتون په پښتون ننګ نه کوي، زما پښتون خو په کشمیر مړ دی. مننه. زما پښتون په پښتون ننګ نه کوي، زما پښتون خو په کشمیر مړ دی. او شعرونه دي چې اوس وایا پلار مې کړې کنه مې کړې، اوس وایا پلار مې کړې کنه مې کړې، یخ پولیا یار مې کړې کنه مې کړې. ډېر ښه دی. او څنګه مې خبرو کې کړې تاو راتاو، څنګه مې خبرو کې کړې تاو راتاو، شپې تر ایثار مې کړې کنه مې کړې، او مر مې
کړې په ګوړه او کنه کنه مړ مې کړې په ګوړه او کنه کنه مړ په انتظار مې کړې کمال شاه مننه او څنګه باچا خان بابا دې ومنه څنګه باچا خان بابا دې ومنه پنج شوخيار مې کړې ډېر ښه دی مننه څنګه باچا خان بابا دې ومنه پنج شوخيار مې کړې کنه مې کړې او مې کړو کمال کنه شاعر یارا و مې کړو کمال کنه شاعر یارا بو په ما یار مې کړې کنه مې کړې واه ډېر ښه دی ډېر زیات مزیدار و ډېر زیاته مننه ملګرو څرنګه چې د دې خوندورو خلکو نه تاسو مختلف چا خبرې وکړئ چا شعرونه ویله او د ملک د بېلابېلو سیمو نه ډېر دغه شانې قدرمند او خیار او پوهه ادب سره تړلي خلک هم راغلي نو دغه یو وړه شان دی دغه خوندوره لمحه ما شیبې ما ویل چې تاسو سره هم شریک کړم هر چېرته چې خوشحاله اوسئ مننه